د افغانستان پر سر ناکامه امریکا ولسمشر یې واک خپلې مرستیالې ته سپاري. د امریکا ولسمشر جو بایډن د لنډې مودې لپاره واک خپلې مرستیالې ته سپاري. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې د خپلې درملنې لپاره د امریکا د ولسمشرۍ واګې د لنډې مودې لپاره خپلې مرستیالې کاملا هاریس ته وسپاري. امریکایي رسنۍ وایي چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د کولونوسکوپي لپاره بېهوښه کیږي، نو له همدې امله به خپل واک د لنډې مودې لپاره خپلې مرستیالې ته وسپاري. بایډن داسې مهال واک خپلې مرستیالې ته سپاري چې په وروستیو کې پر نوموړي په ټوله امریکا کې سختې نیوکې روانې دي. امریکایي سیاستوال وایي چې هغه د امریکا د ادارې لپاره کافي وړتیا نه لري، عمر یې ډیر دی او وخت ناوخت له ناروغۍ سره لاس و ګریوان وي. بایډن پر دې څرګندونو رسما کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې له مشال پریس سره یاست. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. د الله په امان.